له امریکا وروسته دا د برټانیې هم اعلان کړی چې افغانستان کې خپل سرتیري راکموي. د برټانیې دفاع وزارت ویلي که امریکا خپل سرتیري کم کړي دوی به هم خپل یو شمېر سرتیري له افغانستانه وباسي. بلخوا د جرمني دفاع وزارت هم ویلي پر داسې طرحې کار روان دی چې له مخې په 4 میاشتو کې له افغانستانه خپل ټول سرتیري وباسي او په دې هېواد کې خپل پوځي حضور 0 ته ورسوي. ښکاري چې برېټانیا هم غواړي افغانستان کې خپل سرتیري کم کړي. د برېټانیا پوځ اعلان کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمېدو په صورت کې به دوی هم خپل یو شمېر سرتیري له دې هېواد وباسي. زه تمه لرم چې که د امریکا متحد ایالتونه تر یوې کچې خپل پوځي ځواکونه په افغانستان کې کم کړي موږ به هم خپل ځواکونه کم کړو. ولسمشر فرمان ورکړ چې د 2021 کال د جنوری تر 15 په افغانستان و عراق کې امریکایی سرتیری 2500 تا راچیت شي. این تعدیداتی که در افغانستان باز به وجود میاد این خب بازی نیست که تنها در چارچوب افغانستان باقی مانه. بازی منطقه را متاثر میسازه. وقتی که یک ریجن یا یک حوزه از سیستم بین المللی متاثر شد خود به خود سرحدات جنوبی ناتو تا این نمیشه که بگیم که حالا خود تنها بحث افغانستان در این حوزه ختم نمیشه. د برېټانیا دفاع وزارت په ویب سایټ کې د خپرو شویو شمېرو له مخې دا مهال افغانستان کې شاوخوا 1000 برېټانوي سرتیري میشت دي چې نه ده معلومه له دې شمېر څخه څومره کمیږي. الا گوله د تانک را اوخروا از برکت فداکاری‌های قوای امنیتی و دفاعی افغانستان و مردم افغانستان امریکا مسئول است. ما در مسئولیت امریکا نقش کلان داشتیم. این وظیفه ماست. آزاردهنده ترین ماده موافقتنامه امریکا با طالبان برای شما چی بود؟ برآمدن قوا به اساس درخواست از اونا، نه به اساس شریکشان که ماستیم، نه به اساس شریکشان که ماستیم. اورو دې تا په سر شي چې ته دا خبرې کوې و من الله توفیق نظام سکوت کړی دا